آیا غواړئ یوټیوب چینل مو منیټایز شي او پیسې ترې لاسته راوړئ؟ څومره زر یې غواړئ؟ پوهېږم هر څومره زر چې وي، خو دا کار به څنګه شونی کېږي؟ د دې په اړه درنه یو څو مفتې مشورې درکوم، بلکل فی سبیل الله. ویډیو اخره پورې وګورئ. السلام علیکم. امیدوارم چې ټول به روغ جوړ تکړه او تازه اوسئ. عزیز الله کاروان یم او همدغه چینل له لارې ستاسو سره د انلاین درآمد په درسونو او همدارنګه د ایډوب پریمیر، فوټوشاپ او نور درسونو کې مرسته کوي. نو نننۍ موضوع زموږ د دې په اړه باندې چې څنګه خپل یوټیوب زر منیټایزیشن پروسس ته ورسوو او د هغې نه وکولی شو چې پیسې لاسته راوړو. دا دومره ستونزمن کار نه دی، خو دومره اسانه کار هم نه دی. ولې؟ هغه دا چې موږ باید ځینو ډېرو وړو نقطو ته پام وکړو. د ټول نه اول دا چې باید موږ کوم چینل جوړو هغې دپاره پروفایل او بینر حتما انتخاب کړو. یعنې که چېرې څوک ستاسو چینل ته درشي او تاسې پروفایل نه یا بینر نه نو چې هغه کې هر څومره هم ښه ویډیو وي نو کېدای شي هغه مخې ته لاړ نه شي، ځکه چې ستا چینل یو منظم پلان سره تسلسل سره روان چینل نه دی، بلکې تصادفي دی او ویډیو ورچولې ده. او د چینل د منیټایزیشن لپاره ټول نه مهم آپشن هم دا دی چې ستاسې باید د پروفایل او بینر فوټو هدیه قري اوسي. د هغې نه وروسته بله نقطه کومه چې ډېره مهمه ده هغه دا چې ستاسې هره ویډیو باید ټایټل، ډسکرپشن، کسټم تمنیل، یعنې یو تمنیل چې تاسې ورته کسټم جوړ کړئ، کوم چې دلته آټو انتخابېږي دا نه، کسټم تمنیل باید د هرې ویډیو دپاره اوسي. او ټیګز دغه ذکر ورکول کېږي، ټیګز هم باید په یوې ویډیو کې اوسي. همدارنګه د ویډیو په اخره کې تاسو کارډز او انډ سکرین هم ورکولی شئ، دا هم بهتره خبره ده. خو د ویډیو ټایټل، ټیګ، ډسکرپشن دا په دې خاطر باندې مهم دی چې د منیټایزیشن په وخت کې ستاسو دا چک کېږي چې د ویډیو آټو اپلوډ دی لکه د روباټ په شان که نه، د ټایټل، ډسکرپشن او ټیګ ورکړي دي او کسټم تمنیل چې دا په منیټایزیشن کې ډېر اهم کردار ادا کوي. د دې نه وروسته که یو نقطې ته باید پام وکړو هغه دا دی چې موږ باید د بل چا کنټینټ استعمال وکړو، یعنې هغه ویډیوګانې چې بل چا جوړ کړي وي هغه کریټیو کامن نه وي. نو کریټیو کامن هم داسې نه شو استعمالولی، تاسې باید تش کریټیو کامن ویډیوګانې راغلی کوئ. د کریټیو کامن هم خپل شرایط دي چې څنګه به دغه ویډیوګانو چې کاپي رایټ هم لري استفاده کوو. نو نن سبا یو بل غضب ریوز راغلی دی، نو کاپي رایټ هم لري، ریوز ته به ستاسو چینل لاړ شي. د ریوز په اړه باندې ما دا ویډیو هم جوړه کړې وه، دغه پاس کارډ تاسو پلی کولی شئ. نو تاسې باید داسې ویډیوګانې اپلوډ نه کړئ چې هغه د بل چا واوسي. په دې کې تاسې مثلا داسې ویډیوګانې هم شاملې دي کومې چې که یو ځای کې چې ورته کنسرټ وي او تاسو هغه په خپل موبایل باندې ویډیو کوئ، هغه هم د بل چا ویډیو ده. دغه کنسرټ چې ډیجیټل رایټ چارجز دي او پیسې ورکړي صرف د هغې د کیمرو ویډیو یوټیوب ته ریکاګنایز وي او د هغې نه بغیر چې هر څوک دغه کنسرټ ویډیو په خپلو کیمرو کوي که په پردیو کیمرو په موبایل هغه ریوز کې راځي، هغه چې چا پرې خرچه کړې چې ډیجیټل رایټ اخیستې وي هغې کولی شي ستاسو په چینل باندې کلیم وکړي، هغه ویډیو ستاسې ډیلیټ کړي. نو دغه څو نقطې ډېرې مهمې دي چې تاسې باید دې ته پام وکړئ. چینل ټریلر چې دی هغه هم یو دغه نقطونه دی چې هغه ستاسو د چینل منیټایزیشن کې تاسو ته ډېره زیاته مرسته کوي. چینل ټریلر کسټمایزیشن کې دننه که چېرې تاسې ورشئ نو وګورئ چینل ټریلر ټول نه اول وي په برینډینګ کې چې تاسې چینل لپاره خپل ټریلر د هغو خلکو لپاره کوم چې ستاسو چینل ته نوي راځي یا د هغه خلکو لپاره چې کله ستاسو په چینل کې ویډیوګانې کتلي دي دوباره راځي، د هغې لپاره تاسو یو ټریلر انتخابوئ او دغه ټریلر د چینل په منیټایزیشن کې ډېر زیات مهم رول ادا کوي. کله چې ستاسو چینل منیټایزینګ پروسس شروع شي او تاسو منیټایزیشن ته اپلای کوئ، دا داسې نه چې د یوټیوب هغه کوم کسټم کس یا کوم مینول چې یو څوک راځي او ستاسې چینل چک کوي، هغه داسې نه چې هر یو ویډیو دا به سل ویډیوګانې به کړي سل واړه به ګوري، نه، هغه ګوري چې د دې ویډیوګانو کې کاپي رایټ او همدارنګه ریوز او سټرایک داسې څه ونه اوسي. بل دا چې هغه چې کله ستا چینل ته راشي ستا چینل پروفایل، بینر او چینل ټریلر ګوري چې ستاسو چینل کې ټریلر شته که نه. چینل د ټریلر نه هغه ته پته لګي چې په دې چینل کې څه دي، د چینل سیکشن شته که نه، چینل د ټریلر شته که نه، د چینل بینر کور فوټو دا شته او که نه، یا تصادفي یو چینل چا جوړ کړی دی هغه منیټایز ته رسېدلی. نو دا ډېر زیات اهم دي که چېرې ستاسو چینل وي هرې ویډیو ته ټایټل، ډسکرپشن او کسټم تمنیل وي نو څوک چې ستاسو چینل ګوري ریویو کوي د یوټیوب د ټیم نه هغه بې د انتظار نه ستاسې یوټیوب اکسپټ کوي او تاسې د هغې سره پارټنران کېږئ. د هغې وروسته تاسو کولی شئ چې
پیسې لاسته راوړي. دغه ځینې وړې وړې نقطې دي کومې چې ډېر یو لوی رول ادا کوي. او بل دا چې مثلا زر یوټیوب منیټایزیشن ته رسول چې دی دا هم یو تخنیک دی. یوټیوب تاسو ته په خپله باندې هم ټایم درکوي. یعنې که تاسو په یوټیوب باندې کار کوئ او منظم کار کوئ، یا دا نه چې ویډیو ته اوس اپلوډ کړه نور د یوټیوب نه زړه تور شو ګرځې میاشت بعد دې بیا چا ویډیو کتل بیا وایي چې ورځ زما خو یو چینل شته بیا یوه بله ویډیو ور اپلوډ کړي. نو په داسې توګه باندې یوټیوب زر مخکې نه ځي. تاسې باید کنزیکیټیولی مسلسل ویډیوګانې اپلوډ کړئ. یعنې ویډیو سره داسې کار کوئ چې سکیجول په حساب باندې که چېرې تاسې هفته کې 2 ویډیوګانې اپلوډ کوئ نو هغې ته ورځې وټاکئ چې مثلا د دوشنبې په ورځ، پنجشنبې په ورځ، د دوشنبې په ورځ او د شنبې په ورځ داسې ویډیوګانې په دې ټایم باندې اپلوډ کړو. نو تاسې حداقل 4 ویډیوګانې مخکې د مخکې نه ولرئ. یعنې تاسې 2 ویډیوګانې هفته کې اپلوډ کوئ 4 لرئ، نو تاسې 2 دې هفته سکیجول کوئ 2 بلې ته تاسو تر دې 2 هفتې ټایم که نه په دې 2 هفتو کې تاسې نور ویډیوګانې شوټ کوئ، هغه ایډیټ کوئ، هغه تیاروئ او مخکې چې دی هغه سکیجول کوئ. نو په دې توګه باندې یوه ورځ هم ستاسې نه مس کېږي چې ستاسې لیدونکي د ستاسې نه مایوسه شي چې یاره په دغه ورځ باندې ویډیو متوقع وه ویډیو رانغله. ځکه چې که ته روزانه ویډیو کوې او هغه اپلوډ کړې نو په دې کې به داسې هم وشي چې ته به کله مصروف وي، مړی ژوندی غم ښادي، نو په دې کې که ته مصروف شې نو تا به ویډیو پاتې شي. ستا چینل خلک به فکر وکړي چې فلانکي چینل کې کار پرېښو او دغه ویډیوګانې اوس نه راځي. نو د دې لپاره سکیجول ډېر مهم څیز دی او په کار کې تسلسل. یعنې که چېرې تاسو د یوټیوب په کار کې تسلسل مراعات کوئ او خپلې ویډیوګانې په یو خاص وخت ټایمینګ باندې شیر کړئ او روزانه کار وکړئ، هفته کې حتما ویډیو اپلوډ کړئ، هفتې 2 3 4 په هر سکیجول چې تاسو چلېدلی شئ. هر څومره چې تاسې ډیټا تیارولی شئ د هغې مطابق چې تاسو په یوټیوب کې کار وکړئ نو ستاسې به سبسکرایبر هم ډېر زر برابر شي، ستاسې به واچ ټایم هم برابر شي او منیټایزیشن ته به ستاسو چینل ډېر زر ایلیجیبل او ډېر زر به چې هغه قبول هم شي. خو که چېرې تاسې ډېر داسې ټک ټک کار کړی وي او چینل یې منیټایز ته ورسېږي نو ګورئ دا ریویو چې څوک کوي پته نه لګي دا زموږ د پښتنو خبره کم د بالا بچي دا چې کله ستاسو چینل ته راشي نو بس هسې هغه د خدای رحم منتظر پاتې کېدل دي. ځکه چې چینل سترګو نه بد راغی، پروفایل یې نه و، بینر یې نه و، یا مثلا ټریلر نه و او کنټنټ هم چندانې نه و، پخپله هم چندانې شی نه وي. چا خبره که سلیبریټي د هغه کې هېڅ هم نه وي نو هغه ډایرکټ اپروف کېږي، پوهېږي دا سلیبریټي دی، خلک یې پېژني او زموږ نه ګټه ده په دې کې. یعنې خلک ټرافیک چې دی هغه یوټیوب ته د دې کس په مرسته باندې راتللی شي. نو که هغسې هم ته څوک ونه اوسې نو بیا خو جنجال دی که نه. نو ډېره مهمه خبره دا ده چې تاسې باید کنزیکیوټیو کار وکړئ او د چینل دپاره کسټم تمنیل، د هرې ویډیو دپاره ټایټل، ډسکرپشن، ټیګز دا باید حتمي ولرئ. د چینل دپاره یو ټریلر انتخاب کړئ. مهم ده چې زما ویډیو مو سره خلاص شوی وي او په یوټیوب کې د کار په اړه باندې پوه شوي یاست نو تر بلې ویډیو پورې خپل ورور ته اجازت ورکړئ چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او یو نوې ویډیو تاسو ته وړاندې کوم. نو منتظر اوسئ. خدای